تاسو له SBS پښتو سره یاست. SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio. تاسو له SBS پښتو سره یاست په موبایل، آنلاین او په رادیو کې. سلامونه ستړي مشئ. نن سه شنبه د 2024 کال د اگست میاشتې 4 نیټه ده چې د 1415 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې ل 14 نیټې سره برابرېږي. زه مجيب منیبیم او تاسو د SBS پښتو خبرونه ته غوږ یاست. مخکې لدی چې د خبرونه د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغه اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې د خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. SBS پښتو د کیمرګل خلکو په خوانیو او وسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدار از د ابوریجنل او تورستانګي د جزایر ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلا بیلو مطالبو په اړه مرکه او راپورونه لرو، په دې هیله چې د خبرونه تر پایه لموږ سره اوسئ. د روانې اگست میاشتې په 19 نیټه په استرالیا کې سرشمیرنه تر سره کیږي. په همدې مناسبت په سیدنی، ملبورن، برزبن، اډلیډ، کانبرا او نیوکاسل ښارونو کې د افغانانو د یو شمیر ټولنو مشرانو له SBS پښتو سره خپل نظرونه شریک کړي دي چې تاسو ته به خبره کړو. له اسلام ګل افریدی څخه په پاکستان کې د ورستۍ مهمو پیښو په اړه واورو. یو ریپورت په دې اړه لرو چې د ګارما فیسټیوال څه ته وایي، اولی هر کال تر سره کیږي. رحیم الدین اوریاخیل له افغانستان څخه یو ریپورت په بدخشان ولایت کې د ورستیو ناامنیو په اړه راستولای دی. یو مرکه مول داسې افغان ځوان سره تر سره کړي چې افغان جنونو ته په افغانستان کې د رواني روغتیا وړیا کورسونه په لار اچولې دي. مخکې لدی چې دغه مطالب تاسو ته خبره کړو، تاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. ایران او عمان د هرمز تنګي لارې د خوندي سمندري تګ راتګ په اړه خبرې کوي. په اروپا او امریکا کې ځنګلي اورونو سلګونه زره کسان د خپل کورونو پرې خودلو تاړ کړي او سبا د افغانستان او آیرلند ترمنځ د یو ورځنۍ لوبلړۍ پیلېږي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. ایران وايي د هرمز تنګي لارې د بیړیو د خوندي تګ راتګ د بیرته عادي کولو لپاره له عمان سره پر یوې لړمحاله لارې کار کوي. د اقدام په دې مهمه سمندري لارې کې له اوږدمحاله ګډوډۍ وروسته تر سره کیږي چې له سیمې د نفتو او طبيعي غازو د لیک پاړې اندېښنې زیاتې کړې دي. تهران وايي چې اوس مهال یې لومړیتوب د سمندري تګ راتګ خوندي کول دي، خو له متحده ایالاتو سره پراخ اختلاف لا هم نه دی حل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي په هرمز تنګي کې روان وضعیت د واشنگټن له کړنو سره تړاو لري. و مادامی که شرارت آمریکا ادامه پیدا بکنه. There will be no substantial change in the situation in the Strait of Hormuz as long as the United States continues its malicious actions and all the crimes it has committed. Therefore, the focus of negotiations with Oman will focus on navigation through the strait, while the relevant issues between Iran and the US should be discussed in a later stage to see how the situation will develop. اوضاع احوال به چه سمت و سوی خواهد رفت. ملګری ملتونه وایي چې جولای میاشت د روان کال پیل راځي په غزه کې تر ټولو خونړی میاشت و، ځکه اسرائیل په ټوله سیمه کې خپل پوځي عملیات لا پسې سخت کړي دي. د ملګری ملتونو د سرمنشي د ویاند مرستيال فرهان حق وایي د اونۍ په پای کې د هوایي بریدونو او توپچي بریدونو لامل لسګونه کسان چې ماشومان او نور ملکی وګړي هم پکې شامل و وژل شوي دي. د بمبارۍ څو ورځې وروسته
وروسته له هغې شوي چې امریکا او حماس یوې هوکړې ته ورسېدل چې له مخې ټاکل شوی د حماس وسلواله ډله بې وسلې شي. هغه ګام چې ښایي په غزې کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لور یو پرمختګ وي. اسرائیل وایي د دوی بریدونه د وسلوالو پر هدفونو شوي دي. فرحان حق وایي د الاقصی روغتون ته نږدې د طبي توکو یو ګودام هم په نښه شوی چې پکې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري برابر شوي طبي توکي له منځه تللي دي. More than 150 fatalities, including dozens of civilians, were documented in July, the highest reported monthly death toll since the beginning of the year. Most strikes are being reported in western Gaza, where virtually all 2.1 million people are concentrated. OSHA stresses that under international humanitarian law, civilians and civilian infrastructure must be protected and should not be targeted. Healthcare facilities must never be attacked or militarized. د استرالیا د لومړي وزیر مرستیال ریچارډ مالز د ای بي سي شبکې د یوې جنجالي تنزیه خبرونې هغه برخه غندلې چې د کانکیندنې د برخې میلیاردره جینا راینارټ یې پنهخه کړې و. دغه برخه چې د ریس اراوند د ورلد په خبرونه کې خبره شوې د اغلی راینارټ پر ضد د تاوتریخوالي څرګندې او پاراونکي اشاره پکې شوې دي. ای بي سي شبکې لامه او سیاسي نیوکه وروسته د موضوع د شکایتونو څېړونکو ادارې ته سپارلې ده. ریچارډ مالز ویلي چې استرالیان باید په عامه بحثونو کې د تاوتریخوالي او توند لهجې کچه راټیټه کړي. Well, I definitely agree with the Prime Minister in terms of lowering the temperature. And I want to be clear, I've not seen the video and I don't intend to watch it. But as it's been described to me, it's completely unacceptable. And I think we do need to think about lowering the temperature. د استرالیا د کډوالو شورا له ایالتي او فدرالي حکومتونو غواړي چې د بیکور خلکو لپاره اړین خدمات ټولو کسانو ته برابر کړي پرته لدی چې د هغوی د ویزې ډول یا قانوني وضعیت ته وکتل شي. یا د شورا وایي چې د موقتی ویزو لرونکي په ځانګړي ډول پناه غوښتونکي د هغو خلکو مخ پر زیاتیدونکو برخه جوړوي چې بې سرپناه ژوند کوي. د استرالیا د کډوالو شورا د پالیسي لوړپوړی سلاکار ډاکټر شاهین وایټ وایي چې ایالتي او فدرالي حکومتونه کولای شي عملی ګامونه پورته کړي لکه پناه غوښتونکو ته د کار قانوني حق ورکول ترڅو هغوی وکولای شي په خپل پخو ودرېږي. The government should also make the Status Resolution Support Service, which is a federal government program for temporary visa holders, more accessible. So at the moment, there's strict eligibility rules and complex administrative requirements, which mean that people in genuine crisis cannot access the service. At the state level, governments can extend practical housing support, such as making rent assistance and bond loans accessible for temporary visa holders who are currently in crisis. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په پاکستان کې د افغان محصلینو د زورونې او د هغوی د ویزو د نه تمدید په اړه خبره شوی راپورونه د خواشینۍ او اندېښنې وړ بللي دي. ښاغلي کرزي له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د هغو افغان محصلینو د استوګنې مسأله چې د لوړو زده کړو د دوام لپاره دغه هیواد ته تللي دي له نورو موضوعاتو جلا وګڼي او له هغوی سره د هغو اصول لمخې چلند وکړي چې په علمي او اکاډمیکو بنسټونو کې معمول دي. په اسلام آباد کې د افغان محصلینو د یوې ټولنې مشر فضل الرحمن افغان اس پی اس پښتو ته ویلي چې یو شمیر افغان محصلین له پوهنتونونو نیول شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. بالکل دا خبره سمه ده چې د افغان کډوالو د وستلو لړۍ چټکه ده او دا راپور هم سم دی چې کوم افغان محصلین دلته نو هغوی پکې ډیر زیات وستل شوي دي د دې ځای نه نیول شوي دي او بیا لیږل شوي دي افغانستان ته. په مراکش کې کورنۍ د خپل هغو خپلوانو په لټه کې دي چې د هسپانیا تر ولکې لاندې د سیوټا سیمې پر لور د کډوالو له ډله‌ایزې اوښتنې وروسته
ورک شوي دي. د تیرې پنځشنبې په ورځ په 24 ساعتونو کې شاوخوا 80,000 کډوال مراکش څخه هسپانیا ته واوښتل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 22 کډوال وژل شوي دي. هسپانیوي چارواکي وایي ځینې کسان ډوب شوي او ځینې نور د غړې ګونې پر مهال تر پښو لاندې شوي دي. چارواکي وایي ډیری هغه کسان چې سیوټا ته اوښتي و بیرته په خپل خوښه مراکش ته ستانه شوي، خو یو شمېر نور لا هم نادرکه دي. ابتسام شاری وایي له خپل 13 کلن زوی سره له تیرو 15 ورځو راځي اړیکه نه لري. وروسته له هغه چې زوی له سیوټا څخه ورسره اړیکه نیولې و. I have been looking for my son called Ryan for 5 days now. We come here in the hope to have any news, but there is none. I heard that many people died. I don't know. May God protect us. په اروپا او امریکا کې ځنګلي اورونو سلګونه زره کسان اړکړي چې خپل کورونه پرېږدي. سږکال په اروپا کې له 440 زره هکتاره څخه ډېره ځنګلي ځمکه سوځېدلې ده چې فرانسه، یونان، هسپانیا او پرتګال تر ټولو ډېر زیانمن شوي هیوادونه دي. د امریکا د واشنگټن ایالت سپوکین ښار ته نږدې اورونو لږ تر لږه 600 ودانۍ ویجاړې کړي او شاوخوا 80,000 کسان یې د خپل کورونو پریښودلو ته اړ کړي دي. لیزی ټیوس وای د دوی د کورنۍ د ماشومتوب کور او د کورنۍ د څو نسلونو ارزښتناک یادګاري توکي په اور کې لمنځه تللي دي. All of mine and my siblings' childhood pictures, all the baby clothes, I'm pretty sure my grandpa's ashes, jewelry, my grandpa's old war stuff, everything, my grandma's old hats and coats, everything was in there from my mom's side of the family line. دا هم یو ورزشي خبر. سبا د افغانستان او ایرلند د ملي لوبډلو ترمنځ د 15 یو ورځنیو لوبلړۍ پیلېږي. دغه لوبلړۍ به د دواړو لوبډلو ترمنځ د اگست میاشتې له 15 تر 15 نیټې پورې د یاد هیواد په دوو بیلابیلو ښارونو کې دوام مومي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوی لوبډل مشر رحمت شاه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغان لوبډلې چمتووالی په ښه ډول روان دی. هغه وایي په دې نیت راغلی چې یو یا دوه لوبې نه بلکې ټوله لوبلړۍ وګټي. په همدې حال کې راپورونه ښیي چې له ایرلند سره د لوبې پر مهال د لاریون امکان هم شته، خو تر اوسه پورې په دې اړه دقیق معلومات نشته چې لاریون ممکن د چا لخوا او ولې ترسره شي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 19، ملبورن کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، په اډلیډ کې وریځ د تودوخې درجه 14، پرت کې باران د کمیدو په حال کې ده د تودوخې لوړه درجه 19، هوبارت کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، کانبرا کې نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 12، په نیوکاسل ښار کې لمر د تودوخې لوړه درجه 21، په برزبن کې لمر د تودوخې لوړه درجه 23، په داروین کې لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 0، په پیښور کې باران د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 26. دا هم د استرالیي ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې د استرالیا $1 او یا امریکایي سنټه، یو استرالیي ډالر 1.80 یورو سنټه او 2.50 بریټانوي پنسه، د استرالیا $1 6.80 هندیو کلدارو او 1.94 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا $1 15 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. لملتیا مو مننه کوم.
یو ځل بیا هم ستړي مشئ تاسو اس بي اس پښتو ته وګیاست زه مجيب منیب یم دغه خبرونه تاسو ته هم د اوس ل سیدنی څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي لکه څنګه چې ما د خبرونه په پایل کې وویلې د استرالیا په یو شمېر ښارونو کې د افغانانو د ټولنو مشرانو د سرشمیرنې په مناسبت ل اس بي اس پښتو سره خپل پیغامونه شریک کړي دي راځي چې د ټولنې د مشرانو پیغامونه په ګډه واورو لغه ورسته به د اسلام ګل افریدي ریپورت تاسو ته خبر کړو چې ل خیبر پښتونخوا څخه راستولای دی محترم ورونو قدرمنو خويندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمانم روخان اکبر او زه د افغانانو د اسلامی مرکز او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د جماعت ویانیم څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اگست په 11 نیټه د 2018 کال په ټوله استرالیا کې عمومي سرشمیرنه یا نفوس شمیرنه کیږي خو باید په یاد ولرو چې دا یوازې سرشمیرنه یا نفوس شمیرنه نه ده بلکې هغه معلومات چې په دې سرشمیرنه کې راټولیږي دولتي شخصي او ټولنیز ادارې روغتونونه پوهنتونونه او ښوونځي او نور ادارې د غینه استفاده کوي ترڅو وکولای شي هغه ټولنو ته هغه ملتونو ته او هغه ژبو ته چې ډیر ضرورت لري خپل خدماتونه وړاندې کړي نو کوغواړو چې په حساب کې راشو او د خپل ټولنې لپاره د خپل ژبې لپاره خدمت وکړو نو باید خپل ژبه خپل هویت په دې نفوس شمیرنه کې ثابت کړو نو د افغانانو لپاره لازمه ده چې په انسیسټری کې افغان ولیکي او مورنۍ ژبه یا په کومه ژبه چې په کور کې به خبرې کوي هغه عملته ولیکي پښتون ورونه پښتو دري ژبې ورونه دري اوزبک ورونه اوزبکی او همدارنګه نور ژبې چې په کور کې به خبرې کوي هغه په دې کې په سوالونو کې ورته صحیح جواب وایي سلام ګرانو افغانانو زمانم صحبا هوتک دی زد کوینزلند افغان ټولنې د اتحادیه پریزیدنت یم سرشمیرنه زموږ د هویت زموږ د غږ او زموږ د راتلونکي لپاره ډیره مهمه ده کله چې موږ ګډون کوو حکومت ته خیو چې افغانان دلته قوي متحد او فعال ټولنه ده نو راځي چې خپل نوم ثبت کړو خپل غږ پورته کړو او د خپل نسل راتلونکي روښانه کړو په سرشمیرنه کې ګډون وکړو دا ستاسو حق ستاسو غږ او ستاسو ځواک دی زه نثار احمد سنزر د افغاني ټولنې په استازیتوب په استرالیا کې ټول افغانانو ته په خاصه توګه پښتنو ته دا وړاندیز لرم کچېرې تاسو غواړئ چې خپل ژبه او هویت په استرالیا کې ژوندۍ وساتئ او خپل راتلونکي نسلونو ته خپل ژبه او هویت په میراث کې پاتې شي نو په دې سرشمیرنه کې خپل معلومات په دقیقه توګه ثبت او راجستر کړئ ترڅو مو هم راتلونکي نسلونو ته خدمت کړی وي او هم مو ځانونه د ځینې ټولنیز خدمات څخه په خپل ژبه کې برخمن کړی وي په پای کې د اس بي اس د پښتو څانګې د مسلمانانو څخه د دوی د خدماتونو د زړه له کومې مننه کوم زه په خټه اول افغان یم بیا پښتون یم او ژبه مې پښتو ده زه شهلا ابراهیم د افغان مالټي کلچرل هب بنسټ ایښودونکو نن غواړم له تاسو سره د سرشمیرنې په اړه یو مهم پیغام شریک کړم سرشمیرنه یو مهم فرصت دی چې زموږ ټولنه په سمه توګه وشمیرل شي کله تاسو څخه د مورنۍ ژبې په اړه پوښتنه کیږي خپل مورنۍ ژبه وټاکئ او که پوښتنه دا وي چې په کور کې زیاتره کومه ژبه کاروئ نو هماغه ژبه وټاکئ چې په کور کې تر ټولو ډېر پرې خبرې کوئ ستاسو دقیق معلومات مرسته کوي چې زموږ ژبې او ټولنې په سمه توګه وپیژندل شي او په راتلونکو خدماتونو پروګرامونو او سرچینو کې ورته پام وشي ژبه زموږ د هویت کلتور او راتلونکو نسلونو میراث دی که موږ خپل ژبه ونه ساتو او ملاتړ ونه کړو په تدریج سره په خپل هویت هم له لاسه ورکړو له همدې عمله د خپل مورنۍ ژبې په اړه دقیق معلومات ورکول د خپل کلتور او ټولنې د ساتنې لپاره یو مهم ګام دی مهرباني وکړئ د سرشمیرنې فورمه د خپل واقعي معلوماتو پر بنسټ ډک کړئ السلام علیکم ګران ورونو خويندو زه انتخاب علم یم د استرالیا د پښتنو ټولنې یعنی استرالیا پښتون اسوسییشن مشرم
زه تاسو ټول ته یو ډېر مهم معلومات درکول غواړم او تاسو ټول نه هیله کوم چې تاسو په دې کې به حصہ اخلئ. د استرالیا سرشمیرنه یعنی سنسس را روان دی په 11 اگست باندې به دا شروع کیږي. زه ټول پښتنو ته خواست کوم چې خپل ځان ضرور وشماره په دې شمیرنه کې او داغه وجه دا ده چې مونږه استرالیا حکومت ته دا خبره څرګنده کو چې په دې ملک کې د پښتنو جبه والا پښتانه هم په یو ګڼ تعداد کې اوسي او دا ډیره ضروری خبره ده ځکه چې د دې په وجه باندې حکومت پیسې او نور مراعات مختلفو کمیونټو ته ورکوي. نو تاسو ته یو ځل بیا درخواست کوم چې په دې کې په ګڼ تعداد کې حصہ واخلئ. تاسو ډیره مهرباني، خوشاله اوسئ. سلام. سږ کال بیا هم د استرالیا د سرشمیرنې یا هم سنسس وخت را رسیدلی دی. زه له ټولو څخه په درنښت هیله کوم چې په سرشمیرنه کې په پراخه توګه ګډون وکړئ او خپل معلومات په بشپړ صداقت او دقت سره ثبت کړئ. دا ورځ ډیره مهمه ورځ ده او یا هم دا پړاو ډیر مهم پړاو دی ځکه د همدې معلوماتو په اساس حکومت بنسټ جوړوي چې زموږ په سیمه کې څومره افغانان یا هم د پښتو، دری او نورو ژبو ویونکي ژوند کوي. د همدې معلوماتو پر بنسټ د ښوونځیو، روغتیايي خدمتونو، ترجمانۍ، ټولنیزو پروګرامونو او د څو کلتوري ټولنو لپاره بودیجه او خدمتونه پلان کیږي. که موږ خپل اصلي ژبه، د زیږیدو هیواد، قوم او نور معلومات په سمه توګه ولیکو نو زموږ د ټولنې واقعي اړتیاوې به وپېژندل سي او زموږ غږ به لا پیاوړی سي. راځئ چې ټول سره یو ځای سو او په پوره مسؤلیت سره برخه واخلو او سم دقیق معلومات ورکړو ځکه د نن ورځې رښتینی معلومات د سبا د ښې راتلونکي بنسټ جوړوي. له تاسو ټولو مننه. سلامونه او نیکی هیلې تاسو ټول د هنټر سیمې مشت افغانانو ته. زه منصور مجیدی د هنټر سیمې د افغانانو د ټولنې مالی مسؤل له تاسو ټول درنو او قدرمنو هیوادوالو څخه په درنښت هیله کوم چې د استرالیا د سرشمیرنې په پروسه کې چې د همدې کال د اگست 11 نیټې سره سمون خوري حتمی ګډون وکړئ. په سرشمیرنه کې ګډون ډیر مهم دی ځکه دا زموږ د افغانانو هویت، ژبه او ټولنه په رسمي ډول ثبتوي. همدارنګه د استرالیا حکومت ته دا زمینه برابروي چې زموږ د ټولنې اړتیاوې په ښه توګه وپېژني، زموږ استازیتوب پیاوړی کړي او د اړتیاو له مخې مناسب خدمتونه او امکانات موږ ته برابر کړي. ستاسې ګډون د خپلې ټولنې د روښانه راتلونکي لپاره یو مهم ګام دی. مننه. سلامونه. زه فضل کټوازی په کمبرا کې د افغان ټولنې په استازیتوب له تاسو سره غواړم د استرالیا د احصایې یا سرشمیرنې په پروسه کې د پښتنو د ګډون په اهمیت باندې خبرې وکم. په دې شمیرنه کې چې هر څوک ګډون کوي هغوی به شمیرل کیږي او د هغوی غږ به پیاوړی کیږي. که پښتانه خپل اصلي قوم، ژبه او اصل په سمه توګه ثبت کړي د دوی حقیقي شمیر به څرګندي. د بودیجې او خدمتونو په ورکړه کې به حکومت د دوی معلومات د ښوونځیو، روغتیا، ژباړې، ټولنیزو خدماتو او نورو پروګرامونو د پلان کولو لپاره کاروي. که د پښتو ویونکي په سمه توګه ثبت سي، د پښتو ژبې او ژباړې، ښوونې او کلتوري پروګرامونو لپاره د ملاتړ امکانات زیاتېږي. د احصایې شمیرې د حکومت او ادارو سره مرسته کوي چې د بیلابیلو قومونو اړتیاوې وپېژني او ورته مناسبې پالیسۍ جوړې کړي. په لنډه توګه که ووایم، که پښتانه په سرشمیرنه کې په بشپړ ډول ګډون ونه کړي د دوی شمیر به کم وښودل سي او په راتلونکو کلونو کې به د خدماتو، بودیجې او استازیتوب په برخه کې ورته کم حق ورکړ سي. له همدې امله د هر پښتون لپاره مهمه ده چې په سرشمیرنه کې په سمه او دقیق ډول ګډون وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او زهر صافی یم د جنوبي استرالیا نه او دلته د په جنوبي استرالیا کې د پښتنو د ټولنې مشري هم په غاړه لرم. ډیره مننه د اس بي اس د پښتو میډیا اورګنایزیشن نه چې موږ ته د دې موقع راکړه چې د خپل افغانانو خصوصا د پښتنو ورونو سره د رواني سرشمیرنې په باره کې چې په استرالیا کې تر سره کیږي خپل نظر او یو څو ګټې شریک کړم. د سرشمیرنه چې په 11 د اگست به تر سره کیږي د زمنګ د پښتنو د لپاره ډیره مهمه ده او باید زمنګ ټول پښتانه پکې اشتراک وکړو ځکه چې په دې کې د پښتنو د نفوس کره شمیره څرګندېږي او حکومت پوهیږي چې په کومو سیمو کې پښتانه ژوند کوي. د سرشمیرنې معلومات د ژبې خدمتونو، ژباړې، ښوونځیو، روغتیایي خدمتونو او ټولنیزو پروګرامونو د پلان جوړولو لپاره پکارېږي. نو که مونږ ټول پښتانه خپله دغه فورمې ډکې کړو او خپله کورنۍ ژبه پښتو ثبت کړو نو د پښتو خدمتونو اړتیا به حکومت ته خط څرګنده شي او همچنان د ټولنې سازمانونه کولی شي چې د همدې معلوماتو پر بنسټ د مرستو، کلتوري پروګرامونو او بودیجې لپاره غوښتنې وکړي. او د استرالیا د حکومت پالیسي او سیمه ییز خدمات د سرشمیرنې د معلوماتو په بنسټ جوړیږي. نو د پښتنو ګډون د هغوی اړتیاو د ښه استازیتوب سبب کیږي. ټول هغه ورونه چې په استرالیا کې اوسېږي او خصوصا زمونږ پښتانه ټول د هڅه وکړي چې د سرشمیرنې په فورمه کې خپله ژبه پښتو او نور معلومات په سمه توګه ثبت کړي ترڅو د ټولو خدمتونو نه مستفید شي د استرالیا د حکومت د خدمتونو نه. او دا معلومات د استرالیا د حکومت د سنسس په ویب سایټ کې په پښتو ژبه هم وړاندې کیږي. ډیره مننه. په پاکستان کې د مهمو پیښو په اړه د بشپړ جزئیات سره د اسلام ګل افریدي نه کې هلي سلامونه ومني. د خیبر پختونخوا په غریزه سیمه سواد کې 13 ورځې په یو ځانوجون کې برید کې د وجل شو تنانو شمیره ولس او د جبل شو تنانو شمیره دروشتو تر رسیدلې ده. بلورته د پیښې نورستو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید او د صوبې اعلی وزیر سهیل افریدي د یاد سیمه سفر کړی دی او هلته کې د رسنیو سره خبرې کړې دي. سهیل افریدي د رسنیو سره د خبرو پر مهال باندې وویل چې د مرکزی حکومت د ناکامه پالیسیو لامل په پختونخوا کې نامنه یو ور بیا زور اخیسته دي. دوی ول چې پولیسو ته د تربیت سره د نوې ټکنالوژي آلات ورکول لپاره هم بندوبست کولی شي چې د شانت دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ټول لارې چارې پر مخ واچوي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سوات په سیدو شریف روغتون کې د جبل شو تنانو سره لیدل کتنې وکړي او له هغه وروسته یې د رسنیو سره د خبرو پر مهال باندې د پیښې غندنه وکړه. دوی وویل چې د وړاندې نه دغه شانتي غوښونو شتون درلودو چې دغه شان یو ځان وجون کې برید کېدون کړي او هم پر دې اساس باندې د سوات په کابل سیمه کې د پولیسو د تانه مخه ته د ځان وجون کې تن درای سرولو لپاره چې پولیسو ګمونه واخستل نو دغه پیښه را مخه ته شو. دوی په خپل خبرو کې وویل چې د ځان وجون کې تن په جنګلو شوې ده خو د پیښې په اړه باندې به یو ځانګړی کمیټه جوړول شي چې د پیښې کارا پلټنې وکړي. 13 ورځ د سوات په کابل سیمه کې د پولیسو تانه مخه ته یو ځان وجون کې برید په داسې حال کې وشو چې ورسرنځي د پښتون ژغورنې غورزنګ په سیمه کې د امن ځای پر ځای کېدو لپاره یو احتجاجي غونډه پیلوه. ورستنی معلومات وایي چې په پیښه کې تر اوسه پورې ولس تنانه وجل شوې دي چې وایي پکې پولیس او لس ادي وګړي دي او دغه شان درويش تنان پکې جوړل شوې دي. په دې ورسوي کې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر پولیس باندې وسلواله بریدونه ډېر شوې دي چې پکې دوی ته درنه مرګ جوړ لا وخت ده. ځنه نتایج شوی راپورونه وایي چې د سوات د دغه پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په خپل سره خسته ده خو لا تر اوسه پورې په رسمي توګه باندې د دوی کوم بیان مخه ته نه راغلی.
د پاکستان د کورونایي چارو وزیر محسن نقوی د هغه بیان په لکس العمل کې سیاسي ګوندونو سخت لکس العمل خودل دي چې پکې دوی ویلي وو چې د پاکستان نظام د چلیدو نه دي او یو نوې کنداره ټاکل پکار دي. دوی په خپل خبرو کې د پاکستان د فوز د جرنیل د حسو ستاینه وکړه او ویل چې جرنیل عاصم منیر د هواد د پرمختګ لپاره د ستاینې وړ ګامونه اخلي. دوی په خپل خبرو کې وویل چې په پاکستان کې سلور ایالتونه نه بلکې سوا ایالتونه پکار دي چې دغه شان خلکو ته اساسي اسانتیاوي په اسانه باندې په لاس ورکړي شي. د کورونایي چارو وزیر د محسن نقوی دغه بیان ورستو د پاکستان د دفاع د چارو وزیر خواجه آصف په خپل بیان کې سخت لکس العمل خودل دي او ویل دي چې محسن نقوی دومره قوي شخصیت دی چې صدر اعظم هم له دوی پښتنه نشي کولای او پر دغه قطغن نه لري چې کچرته کې د دوی له پښتنه وشي او ورته ځواب ورکړي. دوی چې په 13 کلونو کې د وزیرانو په غونډه کې محسن نقوی یوازې 2 یا 3 ځله لیدل شوی دی. دوی ول چې د پارلمان په غونډو کې او یا تزله یې ناسته کړی دا. دوی زیاته کړ چې کچرته کې د محسن نقوی په اړه باندې چاته شکایت کوي نو دا په دې معنی ده چې دوی خپل کور ته ولاړ شي. محسن نقوی 3 کال وړاندې د پاکستان په سیاست کې قدم کې خودلو او د هواد د کورونایي چارو د وزارت په شان یو مهمه وزارت ورته وسپارل شو. د شانتي د دوی سره د پاکستان د کرکټ بورډ چارې هم تر ډېرې مودې پورې وي. د دوی په اړه دغه فکر شتون لري چې دوی د پاکستان د طاقتورو قوتونو پلاویتوب ترلاسه دي خو بل لوري ته دغه تن د هیڅ کوم سیاسي ګوند سره تړاو نشته دي. دوی په موقته حکومت کې هم مهمه ذمہواری لرلې او د هغې نه ورستو یې چې په رسمي توګه باندې په پاکستان کې پیپلز او مسلم لیگ نونو ګوند واکمنۍ ترلاسه کړه نو دوی ته پکې د پاکستان د کورونایي چارو د وزارت مهمه وزارت وسپارل شو. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند نه غیر نور سیاسي ګوندونو او سیاسي مشرانو د محسن نقوی په دغه بیان باندې سخت نیوکه کړې دي او ویل دي چې په پاکستان کې د ډیموکراسي د منځ د وړلو لپاره د هڅو دغه یو برخه ده. په پاکستان کې د طب د چارو د زده کړو سمبالون کې اداره PMDC یا پاکستان میډیکل کونسل په خپل یو خبره شوی بیان کې ویلي دي چې هغه پاکستاني زده کوونکي چې د افغانستان د طب په برخه کې زده کړې تر سره کړې دي نو هغه نشي کولای چې په پاکستان کې طبي خدماتونه وړاندې کړي. ادارې په خپل بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د طب په برخه کې زده کړې ورکوونکي ادارې د ایجوکیشن کمیشن of foreign medical graduates سره د دوی نوم لیکنه نشته او د دوی اسناد د غیاد اداره نه تسلیموي. دوی زیاته کړه چې ایجوکیشن کمیشن of foreign medical graduates په نړۍ کې د طب په برخه کې د زده کړو اسناد تسلیموي او هغه ادارې له دوی سره رجستر دي چې د دوی معیار د اعلی پایوي. ادارې په خپل بیان کې ویلي دي چې هغه پاکستاني زده کوونکي چې په افغانستان کې د طب په برخه کې زده کړې کول غواړي نو باید چې د هغې نه وړاندې د PMDC نه لارښودنه ترلاسه کړي چې دغه شانتي د دوی وخت د زیان سره مخ نشي. د پاکستان د پښتون مشت سیمو ډېر زده کوونکي د مودې راځي په افغانستان کې د طب په برخه کې زده کړې تر سره کوي او اوس هم د سونو په شمیر زده کوونکي دي چې په افغانستان کې د طب په برخه کې زده کړې تر سره کوي. په پاکستان کې MBBS او په افغانستان کې د MD ډیګري کولی شي. په تیر وخت کې هغه زده کوونکي چې په افغانستان کې د طب په برخه کې زده کړې تر سره کړې وي نو دلته په پاکستان کې به د PMDC د سوري لاندې ازموینه ورکولې او په هغه کې د بریالیتوب نه ورستو به دوی ته په پاکستان کې د طب په برخه کې دولتي دندې یا په شخصي کلینیکونو کې د کار کولو اجازه ورکول کېده. خو دغه بیان نه ورستو هغه زده کوونکي چې اوس په افغانستان کې زده کړې کوي یا په راتلونکي کې زده کړې کول غواړي هغه د لوی پریشانو سره مخ شوي دي. د پاکستان په پرتله باندې په افغانستان کې د طب په برخه کې زده کړې ارزان بیه تمامېږي او هم د دې له امله ډېرې زده کوونکي د افغانستان مخه کوي. دا په پاکستان کې د ورستیو مهمو پیښو په اړه بشپړ جزئیات اسلام ګل افریدي SBS پښتو پیښور. تاسو SBS پښتو ته غواړئ کچېر غواړئ د نن ورځې د خبرونې او یا هم د پخوانی خبرونو مطالبه اورئ نو تاسو کولای شئ زموږ لوي پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sbs.com.au/pashto. موږ په یوټیوب کې هم چینل لرو. تاسو کولای شئ زموږ د یوټیوب د چینل لارې زموږ مرکه او راپورونه واورئ.
یو ځل بیا هم ستړي مشئ، تاسو SBS پښتو ته واګیاست. په پیل کې بعد ګارما فیسټیوال په اړه یو معلوماتي ریپورت تاسو ته خبر کړو. تاسو په دغه راپور کې واورئ چې د ګارما فیسټیوال څه ته وایي او ولې هر کال په استرالیا کې تر سره کیږي او د استرالیا سیاسي مشران هلته ورځي. لغه ورسته به زما د همکار رحیم الدین اوریاخیل ریپورت تاسو ته خبر کړو چې په دغه راپور کې د موضوع ته کتنه کړې ده چې په بدخشان کې په اصل کې څه روان دي. تاسو ممکن په خبرونو کې د ګارما فیسټیوال په اړه اوریدلې وي. په ځانګړي ډول هغه مهال چې د استرالیا سیاسي مشران په دغه فیسټیوال کې د ګډون لپاره د هیواد د شمال ختیځ آرنهملند سیمې ته سفر کوي. خو ګارما څه شی دی او ولې د استرالیا له مهمو کلنیو پروګرامونو څخه ګڼل کیږي؟ هر کال زرګونه کسان د استرالیا د شمالي سیمې د شمال ختیځ آرنهملند یوې لرې پرتې سیمې ته سفر کوي. د یوتو یاندي بنسټ د ګارما فیسټیوال کوربتوب کوي. دغه بنسټ د استرالیا لوړپوړي سیاسي مشران لکه لومړی وزیر او د اپوزیشن مشر د غونډې ته رابولي څو د لومړنۍ ملتونو د ټولنو په مشرۍ تر سره کېدونکو بحثونو ته غوږ ونیسي او پکې برخه واخلي. پر دې سربېره څېړونکي، ښوونکي، د ټولنیزو حقوقو ملاتړي، هنرمندان او د ټولنې بیلابیل بنسټونه هم په دې غونډه کې ګډون کوي. خو دوی نه علمي کنفرانس ته ځي او نه هم د موسیقۍ فیسټیوال ته. دوی د ګارما په نوم د استرالیا د بومي خلکو تر ټولو ستر کلتوري فیسټیوال ته ورځي. د SBS د بومي چارو ملي ایډیټر او د NITV د پوینټ خبرونه ګډ کوربه جان پاول جانکی تشریح کوي چې د ګارما فیسټیوال تر سره کېدل څنګه پیل شول او موخه یې څه ده. Meaning two-way learning process in the Yolngu Matha language, the festival was founded in 1999 by the late brothers Yunupingu and Yothi Yindi frontman Dr. M. Yunupingu. The aim was to bridge cultural divides and empower Indigenous communities through dialogue and a celebration of Yolngu culture, showcasing traditional art, song and dance, the famous Bungal. یولنګو د هغو بومي قبیلو او ټبرونو ګډ نوم دی چې د ختیځ آرنهملند په ښارونو او شاوخوا سیمو کې ژوند کوي. د ګارما فیسټیوال له پیله تر اوسه د دې مراسمو مشري د یولنګو خلکو کړې ده. دا فیسټیوال هر کال د اگست په میاشت کې تر سره کیږي. ګارما په ګولکولا کې جوړیږي چې د شمال ختیځ آرنهملند د 15 سیمایزو ټبرونو د دودیزو غونډو ځای دی. دا ځای د ګوماچ قبیلې لپاره ځانګړی مذهبي او دودیز اهمیت لري. همدا ځای تر نن ورځې د ګارما د کلنۍ غونډې د جوړېدو ثابت مرکز پاتې شوی دی. ګارما د دې لپاره رامنځته شو چې د یولنګو کلتوري پوهه، دودونه او میراث خوندي او ترویج کړي. دغه فیسټیوال د بیلابیلو کلتورونو او ټولنو خلکو ته فرصت برابروي چې له یو بل څخه زده کړه وکړي. د SBS د لومړنۍ ملتونو د برخې مشره تانیا دیننګ اورمن وایي چې ګارما هغه ځای دی چې کلتور او دودیز مراسم پکې یو ځای کیږي. Ghana is uniquely positioned both geographically but also who attends this meeting place. So for many hundreds of years, it's fostered that sort of collaborative conversation and political conversation and discourse. So Ghana is unlike anything else in the world in that sense. It invites both corporate Australia, political Australia, First Nations leaderships to gather on country there and have a discussion that is for the betterment of not just First Nations people, but for all Australians. د ډیری ګډونوالو لپاره دا لومړی ځل وی چې د بومي خلکو دودیز خاورې تزي او هلته د استرالیا د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو د خلکو له دودیزو ساتونکو څخه په مستقیم ډول ذکر کوي. د لومړنۍ ملتونو لزمکه سره د ژورې اړیکې په اړه آنټي ددری مارټن
څه موده وړاندې اس پی اس ته ویلي و چې له دودیز ټاټوبي سره اړیکه یوازې د ځمکې په معنا نه ده بلکې دا له کلتور، هویت، نیکونو او روحاني ارزښتونو سره ژوره اړیکه هم ده. I can't speak for all people, but for me, with the land, we don't and never will own the land. We have a role to protect the land, our country. The land is what provides us with food, water, shelter, only to name a few. Land is a terminology, but it runs through our veins. It's our first breath and it will be our last. سره دې چې د ګارما فیسټیوال ته لوړپوړي میلمانه او مشهوره شخصیتونه هم ورځي خو ډیری خلک په ناسم ډول فکر کوي چې دا یوازې د بلنې لمخې جوړیدونکو غونډه ده. خو د یوتو یاندی بنسټ اجرایوي مشر ډینیس باودن وایي چې ګارما د هر چا لپاره پرانستی فیسټیوال دی. The Yothu Yindi Foundation delivers the event from not only sponsorship, but a lot of our ticket sales goes back into the region. And that's where our artists can be paid for delivering aspects of the event. It is on our website in terms of how you can attend the event. And we pop that online around February every year. You just have to go onto the website and buy a ticket. It's as simple as that. په دې فیسټیوال کې سیاستوال، سوداګر، څېړونکي، ښوونکي او د ټولنې د بیلابېلو بنسټونو خلک ګډون کوي چې له همدې امله ګارما د نظریو، همکاریو او پالیسیو د بحث او تبادلې مهم ځای ګڼل کیږي. همدلته د ګارما د دوه اړخیزې زده کړې موخه عملي کیږي. دا د یولنګو یو مفکوره ده چې پر دې باور ولاړه ده چې هر انسان داسې پوهه او تجربه لري چې له نورو سره یې شریکولای شي. همدا لامل دی چې ګارما هر کال د استرالیا له بیلابېلو سیمو او د نړۍ له ګوټ څخه ګډونوال راجلبوي. دا چې ګارما د یولنګو په دودیزه خاوره کې تر سره کیږي د فیسټیوال یو ځانګړنه ده ځکه لیدونکو ته فرصت برابروي چې د یولنګو له کلتور سره په هماغه ځای کې آشنا شي. هغه ځای چې د پوهه او دودونه زرګونه کاله نسل په نسل لیږدول شوی دی. ګارما همدارنګه خلکو ته دا فرصت ورکوي چې د نړۍ له تر ټولو لرغونو او تر اوسه له ژوندیو کلتورونو څخه یو کلتور په ژوره توګه وپیژني. You can choose your Ghana journey. You can choose to go to astronomy. You can choose to go to the Key Forum where the most on-point political debates are taking place at the event. You can go to the music stage, main stage, and rock out there all night if you want. You know, you can go down to the women's healing and spend some time with those ladies down there who have got some phenomenal traditional knowledge that they're handing down to the next generation so that it is preserved forever. که څه هم ګارما د کلتور د نمانځنې او فیسټیوال دی خو په عین حال کې دا ځای هم دی چې خلک پکې سره راټولیږي، یو بل ته غوږ نیسي، له یو بل څخه زده کړه کوي او نوې اړیکې او همکاري رامنځته کوي. د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې امنیتي وضعیت په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو او د دوی د مخالف ډلې د افغانستان د آزادۍ جبهې ترمنځ د نښتو لامل د پام وړ ګرځیدلی دی. د دې ولایت د زیباک ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې وخت نه وخت د نښتو راپورونه ورکول کیږي چې دواړه لوري پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. خو د دغو ادعاوو د کره شمېر په اړه خپلواک معلومات نه دي خپاره شوي. دا نښتې له هغې وروسته پیل شوې چې نږدې 2 اونۍ وړاندې د سپاهیان میهن په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې د بدخشان ولایت د یفتل ولسوالۍ د ودانۍ کنټرول د څو ساعتونو لپاره په لاس کې واخیست. د طالبانو سیمهیزو چارواکو هم هغه مهال تایید کړې وه چې یفتل ولسوالۍ د لنډ وخت لپاره د دوی له کنټروله وتلې وه. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا پیښه ځکه مهمه وبلل شوه چې د لومړي ځل لپاره د یوې ولسوالۍ ودانۍ که څه هم د لنډ وخت لپاره د حکومت د مخالف ډلې تر کنټرول لاندې راغله. بدخشان د افغانستان له مهمو ستراتیژیکو ولایتونو څخه دی چې د تاجکستان، چین او پاکستان سره ګډې پولې لري او د جغرافیوي موقعیت له پلوه ځانګړی اهمیت لري.
خو اساسي پوښتنه دا ده چې په بدخشان کې د دغو نښتو عوامل څه دي، مخالف ډلې څومره توان لري او دا تحرکات د افغانستان د امنیتي وضعیت لپاره څومره د اندېښنې وړ دي. د چارو یو شمېر شنونکي په دې اړه بېلابېل لیدلوري لري. د سیاسي چارو شنونکی معین ګل څمکنی په بدخشان ولایت کې وروستۍ نښتې د اندېښنې وړ بولي او وایي که څه هم دا ډول پیښې ښایي په لنډمهال کې د طالبانو لپاره محدود امنیتي سرخوږی جوړ کړي، خو که دوام پیدا کړي په اوږدمهال کې د جدي ننګونې لامل کېدای شي. ښاغلی څمکنی د دغو نښتو تر شا بېلابېل عوامل ویني او وایي د افغانستان په اړه د پاکستان تګلارې او د دواړو هیوادونو ترمنځ روانې ترنګلتیاوې هم د دې وضعیت له اغېزمنو عواملو څخه کېدای شي. په لنډ مهال کې خو دغسې نښتې یو کم سرخوږی جوړولی شي، خو مهمه دا ده چې په اوږد مهال کې که چیرې دوام پیدا کړي نو بیا به دا د حکومت دپاره یو سرخوږی وي. خو د دې ترڅنګ چې دغه نښتې ولې رامنځته کېږي نو یو دا دی چې د پاکستان حکومت د افغانستان په خاوره باندې هیڅ ډول صرفه نه کوي، حتی بمباران کوي، خلک ولسي خلک وژني. په دې وروستیو کې نښې نښانې داسې وي چې د چترال له لارې د بجاور د لارې هغه ډلې ټپلې چې دوی ورسره اړیکې د پخوا لرلې تسلیح کړي ته هغوی تمویلو تجهیز کړي دي. نو غواړي چې وښیي چې په افغانستان باندې سیاسي فشار راوړي. طبیعي ده چې په دا کې د پاکستان هیواد مستقیم رول لري او د بلې خوا نه پاکستان ډیر کوښښ کوي چې د واخان کریډور ترلاسه کړي چې ترڅو دوی منځنۍ اسیا ته مستقیمه لاره پیدا کړي. د چارو یو بل شنونکی سید احمد بلال فاطمی هم په بدخشان کې وروستۍ نښتې د اندېښنې وړ بولي او وایي که د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي د ناامنۍ لمن نوره هم پراخه شي. هغه ادعا کوي چې د دغو وسلوالو ډلو تر شا د پاکستان ملاتړ موجود دی او د ده په وینا اسلام آباد په ښکاره ډول د افغانستان د اوسني نظام د بدلون خبرې مطرح کړي دي. فاطمي زیاتوي چې په بدخشان ولایت کې د وسلوالو ډلو خوځښتونه یوازې امنیتي موضوع نه ده بلکې سیاسي اړخونه هم لري او د مخنیوي لپاره پراخ امنیتي او سیاسي اقدامات ته اړتیا ده. بدخشان لپاره د دوی برنامه ډیره وسیع ده. اول خو دا ده چې پاکستان وایي چې موږ به سمت شمال کې یعنې بدخشان، تخار، کندوز، بغلان او پروان کاپیسا دا به جدا کوو، یو دلته یو عبوري حکومت د تاجکانو جوړو، افغانستان په دوی حصو تقسیموو یعنې پښتو او تاجک باندې، او دوی دا کوي چې دا دلته به یو حکومت اعلانېږي. بله خبره دوی دا کوي چې کله بدخشان سقوط وکړي نو واخان به زموږ لاس ته ولویږي او واخان به موږ خپل کنټرول کې ونیسو، نور به دا د افغانستان حصه نه وي. د اندېښنې وړ مسله تاسو ویلې بالکل که ولو هیڅ هم نه وي چون پروپاګاندا زیات دی، تبلیغ زیات دی، د اندېښنې وړ ده او د ده باید مخنیوی وشي او اسلامي امارت جدي اقدامات باید وکړي، هم باید نظامی استحکامات هلته وشي او هم تبلیغاتي استحکامات وشي. بلخوا د چارو ځینې نور شنونکي بیا په بدخشان کې وروستي تحرکات د طالبانو د نظام لپاره جدي امنیتي ګواښ نه بولي. د چارو شنونکي عبدالصادق حمیدزوی وایي چې دا ډول نښتې تر ډیره سیاسي موخې لري او هدف یې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د شکونو رامنځته کول او پر نظام فشار راوړل دي. نوموړی د یفتل ولسوالۍ پیښه د استخباراتي کړیو د ملاتړ یوه هڅه بولي او ادعا کوي چې په زیباک ولسوالۍ کې وروستي تحرکات هم د طالبانو د واک کمزوري کولو او د افغانستان د سیاسي فضا د خرابولو لپاره ترسره کیږي. یو خو یعنی داسې کوم پیښه چې هغه د افغانستان نظام لپاره اندېښنه کوونکې اوسېږي نشته. او راغله اوس دا د زیباک او زیباک دا چې فرضي کرښې سره نږدې پرته ده او هلته د ګاونډیانو د فشار لپاره نور هم داسې هڅې مونږ ګورو چې هغه هڅې تخریبي هڅې دي او هغه یعنی په هر نوع شکل باندې که تبلیغاتي بڼه ده که په حربوي تعرضاتو باندې دي دوی ترسره کړي دي. راغله خبره ده چې یعنی د کوم موخو لپاره دا چارې ترسره کیږي. په دې کې یعنی دلته د افغانستان سیاسي فضا خرابول او افغانستان باندې فشار واردول او په بهر کې د افغانستان د امنیت ادعا چې دا د غي په لحاظ هغه کم راوستل نو دا ټول یعنی سیاسي بورډ لزان سره لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
خو تر دې وړاندې د طالبانو دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت چې بدخشان ته تللی و رسنیو سره په خبره کې ادعا کړې وه چې د پاکستان حکومت د طالبانو ځینې مخالفین سمبالوي او زیباک ته یستولي دي. هغه ویلي وو چې د طالبانو ځواکونو دغه ډلې ته مرګ ژوبله اړولې او ځینې کسان یې بیرته د پاکستان لوري ته تللي دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د طالبانو د دې لوړپوړي چارواکي د ادعاو په اړه چې ګواکې پاکستان د طالبانو ځینې مخالفین په وسله او امکاناتو سمبالوي او د بریدونو لپاره یې بدخشان ته استوي رسمي غبرګون نه دی ښودلی. SBS پښتو هم په خپلواک ډول دغه ادعاوې نشي تاییدولی. اوس پوښتنه دا ده چې په بدخشان کې وروستۍ نښتې به یوازې محدود امنیتي پیښې پاتې شي که په راتلونکي کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت لپاره په یوې نوې ننګونې بدلې شي. هغه پوښتنه چې جواب به یې د وخت په تېرېدو روښانه شي. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، تاسو SBS پښتو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې ویلي و چې ما یو افغان ځوان سره هم مرکه تر سره کړې چې په افغانستان کې افغان نجونو لپاره وړیا آنلاین کورس په لار اچولای. راځي چې دغه مرکه لکه غلي حبیب سازي سره واورو. د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور حبیب زازی ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ. ښاغلی زازی، تاسو د افغان نجونو او ښځو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس شروع کړی دی. مخکې لدی چې دغه آنلاین کورس په اړه له تاسو جزئیات واورو، مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړئ چې پیدایښت مو چیرته شوی، لومړی زده کړې مو چیرته کړې او استرالیا ته څه وخت راغلی یاستئ؟ سلامونه. اول خو ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړئ. زما پیدایښت په افغانستان کابل ولایت کې شوی دا. لومړنۍ زده کړې مې په سید نور محمد شاه مینا لیسا کابل کې تر سره کړې دي او په 2018 اخر کې استرالیا ته راغلی یم. زازی صاحب، تاسو په استرالیا کې په کومه برخه کې او څومره زده کړې کړې دي؟ کله چې زه 2018 کې استرالیا ته راغلم، چون دغه هیواد نوې و، سیستم هر څه د افغانستان سره جلا و، نو 2013 کې صرف د دوستانو نه او ځینې هغوی چې دلته درسونه ویل هغوی سره په مشوره مې وخت تیر کړی. خو 2013 کې ما چون د افغانستان اسناد نه درلودل، په نوم د فاونډیشن سټډیز شروع کړ چې دا یو کلن پروګرام او د فول ټایم سټډي د چکول باید 8 مضمونونه دی ویلو او مغه سیما وکړل. یو کال می په 2019 کې هغه ویلو کامیاب شوم. بیا د ټولنې د ضرورت په لیدو سره ما په رواني او اجتماعي زده کړې شروع کړې چې دلته ورته سوشل ورک وایي، یعنی بیچلر اف سوشل ورک 4 کلن و. 4 کال مې هغه ویلو. په دې 4 کالو کې ما یو کال عملی کار وکړ، یو په دریم کال 6 میاشتې یو شخصي کلینیک کې مې کار وکړ، هغه د درسونو برخه و. بل په اخیری کال مې په یو خیریه بنسټ کې هلته 6 میاشتې کار وکړ. کله مې چې لیسانس ویلو، بیا زما ډیر شوق د رواني روغتیا او مریضیو سره و. نو د لپاره چې نور هم پکې زده کړې وکړم، نو ما بیا پوسټ ګریجویټ هغه د لپاره چې تکله زده کړې کوي بعد لیسانس در سره وي، نو ما یو کلنه ماستر ورته وایي یا ګریجویټ ډیپلوما هغه مې وکړله او د لپاره چې دغه دویم کلن هم پوره شي. فی الحال په ماسترا کې لګیا یم او که د خدای خوښه و هغه به کال کې لخيره تکمیل شي. زازی صاحب، که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره په دې اړه هم معلومات شریک کړئ چې رواني ډاکټر، روانشناس او د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور له یو بل سره څه توپیر لري؟ اول راځو ډاکټر ته چې دلته ورته سایکایټریست وایي. دوی معمولا ام ډي یا ام بي بي اس کړي، یعنی ډاکټران دي. بیا د دې لپاره چې سایکایټریست شي نور زده کړې مشخصا د رواني روغتیا کې کوي، یعنی دغه خلک ډیره وخت د دوايانې ورکوي او مشورو لپاره چې ترڅو مشورې ورکي هغوی یا سایکولوژیست معرفي کوي یا هم دغه منټل هیلث کلینیشن ته، او د یو بل برخه هم د پنوم دی کاونسلر یا غوي ته معرفي کوي. توپیر دغه د چې سایکایټریست یا ډاکټران د دوايانو حق لري، ولی روانشناس یا منټل هیلث کلینیشن یا سوشل ورکر یا کاونسلر د دوی صرف خبرې دي، مشورې دي. هغه منفي افکار چې
مراجعین لري اوري او دوی ورته مثبت افکار وړاندې کوي چې په دې باندې کار وکړي. نو تشخیص هم روانشناس کولای شي، هم سوشل ورکر کولای شي، هم کاونسلر او ډاکټر هم کولای شي. ولې دا درې نور سایکولوژیست، سوشل ورکر او کاونسلر د دوا حق نه لري چې دوا ورکړي. دغه توپیر ده. زازه صاحب، لکه څنګه چې ما په پیل کې یادونه وکړه، تاسو د افغان ښځو او نجونو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس په لار اچولای دی. مهرباني وکړئ دغه کورس په اړه لاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. مخکې لدینه چې دې جواب تر راشم، زه تقریبا یو نیم کال کېږي یو صفحه می جوړه کړې د رواني روغتیا په نوم. هغه کې زه کله ناکله د رواني روغتیا یا مریضیو اړوند ویډیوګانې خپروم. نو په دې یو نیم کال کې ماته ډېری خلکو میسجونه وکړل، حتی هغوی چې په دې مسلک کې کار کوي. نو ما ځان سره فکر وکړو چې د دې ضرورت شته ترڅو یو داسې کورس شروع کړم ترڅو هم هغوی چې مسلکیان دي هغوی ته ګټه ورسیږي، او ترڅنګ همغه مسلکیان کولی شي چې په ټولنه کې خپل فامیل څوک چې ورسره نږدې دي هغوی سره مرسته وکړي. نو دغه کورس تقریبا یو میاشت شوې ده چې شروع کړی مې ده، او دا به 2 میاشتې دوام کوي. موضوعات معمولا ټول مربوط د رواني روغتیا دي، رواني مریضي چې شی ده، څه وجوهات یا عوامل دي، ولې دغه پیښیږي، دوا چې څوک خوري څه نقصانات دي، او که څوک داسې مریضۍ سره یا مشکلاتو سره مخامخ کیږي څه باید وکړي. نو موخه خالي دغه ده چې دغه مسلکی کسان چې دی بخش کې یې کار کړی یا درسونه ویلي یا اوس پکې کار کوي ترڅو هغه پروفیشنل ډیولپمنٹ یا هغه وده وشي د دوی. زازه صاحب، ستاسو په اند ولې مهمه ده چې دغه کورسونه د افغانانو لپاره په لار واچول شي؟ اهمیت یې څه دی؟ اهمیت خو ډیر لري. متاسفانه موږ په ټولنه کې د رواني روغتیا پوهاوی ډیر کم دی، کچه ډیره ضعیفه ده او ټیټه ده. نو رواني روغتیا کچیرته دوی ته معلومات وشي او یو څه تر زده کې کولای شي چې په ټولنه کې همدغه معلومات خپاره کړي، ځکه موږ ټولنه د غمو، دردو، جنګو، د فقر، د مشکلاتو څخه تیره ده او تیریږي. نو معمولا دغه خطرات د رواني روغتیا، د رواني مریضۍ په هغه ټولنه کې به حد ډیر دي. نو دې لپاره هم دغه کورس کولای شي چې دوی سره مرسته وکړي ترڅو د خپل ځان پام وساتي او د خپل خپلوانو هغه جمعیه کې چې څوک له داسې مشکلاتو نه تیریږي ورسره مرسته وکړي. زازه صاحب، تاسو د افغان ښځو لپاره د رواني روغتیا د آنلاین کورس په اړه معلومات شریک کړه. ممکن یو شمیر اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوي وي چې آیا په پام کې لرئ چې د نارینه‌و لپاره هم داسې کورسونه په لار واچوي او راتلونکي پلانونه مو څه دي؟ هو، ان شاء الله پلان شته دی، ځکه چې دغه آنلاین پروګرام چې ما پر مخه چولې دا اوس لپاره وړیا ده او وړیا به وي. او پاتې شو د نارینه‌و لپاره دلته د مصرفیتونو وجه ده. نو ان شاء الله چې وخت پیدا شي د هغوی لپاره تصمیم دغه ده چې همداسې 2 میاشتنې یا کم او زیات کورس دایر شي ترڅو هغوی هم ترې ګټه واخلي. او پاتې شو پلانونه دغه دي که چیرته دغه کورس بریالی شو، چې امکان ډیر ده چې بریالی شي، ځکه اوس پورې فیډبیک ډیر مثبت ده. نو اوس خو ډیر مختصر کورس ده، بیا غواړم چې نور شیان هم مربوط د رواني روغتیا چې دي هغه هم پکې اضافه کړم، لکه ټروما ده، ځان وژنه ده، او نور چې کومې مریضۍ په د رواني روغتیا پورې مربوط دي هغوی اړوند معلومات خپل هیوادوالو سره شریک کړم. د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور ښاغلی حبیب زازی، مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ او دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه. ډیره مننه. کور آباد. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې پای ته نږدې شوي یو. ستاسو له ملتیا او د خپل همکارانو له مرستې مننه کوم. تر بیا ښه وخت ولرئ. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.